بل یو مسله بعض خلکو د یو شی ذهن کې جوړ کړی دی یو غریب سړی دی به طور مثال مسکین هغه ګډ واخستو د اختر نه و جمعه څو ورځې وړاندې پیښه دا چې د اختر وخت کله راغی ایست هغه ورک شو نو اوس د مولیانو یو موضوع چېړلې ده چې آیا په دې انسان باندې اوس بل ګډ شته او که نشته بعضې ملیان دا خبره کوي چې اوس به بل ضروري کوي بل به هم کوي خو چې دا پیدا شو بیا به دا ملالئ ښي د اسلام نه زړه تورئ وی ته غریب سړی وی تاله چا وی چې دا پیښې کوه خو لږ اسلام په دین کې دا شی نشته د هغې لپاره یو څلور دلایل ځان سره یاد ساتئ چې کله دې غریب سړي دا شی واخیستو او د ټیم نه مخکې ورک شو او اوس یې نشته د الله په نسبت باندې هېڅ نه نیول کېږي الله ما خو دا قرباني کړې وه دا مې نیولې وه پیښه دا چې کله صحنې او مقام او ټیم له راتلم شی ورک شو نو که چېرته وخت تیر شو بلې وسه دې وه الالوله دې الالې که که دې بلې وسه نه وه در باندې بلکل نشته او که زړه پیدا شو د هغې لالم در باندې نه ده پکاره وجه دا ده چې یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې وسه دی غریب وسه نشته دویم قانون دار چې د په ځامه نظر کړي د دوی دا نظر دی د نظر نه خلک خوراک نشي کولی او دی کوي او دریم دا خلک دا خبره کوي په یو قاعده باندې چې لازما نفل بالشروع لیکن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک د علماونو هغه قاعده مرجوحه ده هغه ماته ده ولا تبطلوا اعمالکم دامن بمخالفه الرسول اے خلکو چې تاسو خپل عملونه مه بربادوئ معنا د پیغمبر د احادیثو مخالفت مه کوئ غریب سړی له د اسلام نه زړه توروئ که چېرته دې غریب بله پیدا کړه حلالولې نور علا نور که نه حلالوله الله له معلوم شو نشته ورباندې که زړه پیدا شو د هغې لاله ورباندې بیا هم ضروري نه ده لکه څنګه چې دا خلک وایي نه دا ورباندې اوس ضروري شوه دا ورباندې واجبي شوه ولې د دا کار کوو